شپږمه پاره ده د لسمه رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. لکه څرنګه چې په تیرو رکوګانو مبارکو کې الله پاک د انبیاء واقعات بیان کړه، په دې رکوع مبارک کې الله پاک د پیغمبر واقعه بیانې. دغه پیغمبر نوم د شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام د مدین په زمانو کې راځي. مدین د ابراهیم علیه السلام زوی ده. د ابراهیم علیه السلام په زمانو کې یو زوی مدین مې ده، او دغه په نسل کې چې د شعیب علیه السلام ده. د لوط علیه السلام سره خپلولي هم لري. شعیب علیه السلام چې الله پاک لیږلی ده، قوم د چا ته لیږلی و؟ د مدین قوم ته، خپل قوم ته الله پاک لیږلی و. دا مدین دا کوم چې دوی پلارو د ابراهیم علیه السلام زوی و، هغه چې کوم علاقه کې اوسېدلی ده دغه علاقې ته هم مدین وایي. نو مدین هم ښار ده او مدین هم د یو سړي نوم ده. معنا دا ښار د سړي په نوم باندې نومول شوی ده، په دې خاطر باندې ښار ته مدین وایي. کلام پاک کې د مدین ذکر کړی، بل ځای کې هم ذکر د مدین راغلی ده، په دغه ځای کې ذکر د مدین راغلی ده. دې قوم ته الله پاک څوک لیږلی و؟ شعیب علیه السلام لیږلی. دغه مدین خلکو ته کلام پاک کې ایکه هم ویل کېږي. ایکه معنا خاوندان د ځنګل، خاوندان د ځنګل. بعضې مفسرین فرمایي چې دغه خاوندان د ځنګل ځان ته قوم و، د مدین ځان ته قوم و. کله چې دا یو قوم هلاک شوی ده، بیا د شعیب علیه السلام د بل قوم ته راغلی، په هغه بل قوم کې دعوت شروع کړی. بعضې داسې فرمایي، او بعضې داسې فرمایي چې نه، مدین او د هغه دواړه یو خلک دي. مدین او ایکه ځنګل والا خلک دواړه یو خلک دي چې شعیب علیه السلام الله پاک دوی ته پیغمبر لیږلی. شعیب علیه السلام د خلکو د دعوت ورکړه. د خلکو کې د کفر نه سوا یو څو مرضونه نور هم وو. هغه مرضونه دا وو چې د خلکو به په طول او په ناب کې کمی کوو. په طول او په ناب کې به څه کوو؟ کمی به کوو. خلکو نه به درون شی اخیسته، خلکو ته به سپک شی ورکوو. دا د خلکو یو عمل دا کار و. له هغه نه ماسوا دا خلک لګېدل نور لوچکي اعمال یې لرودل، دا غلا او دا ډاکي او دا رهزني او لوټ او مار، دا هم په دې خلکو کې رواج و. له هغه نه ماسوا په لارو کې پاټکونه جوړ کړي وو. کوم خلک به چې په دې لار باندې تېرېده، خلک به یېرول، له خلکو نه به مال اخیسته، خلکو نه به باج اخیسته. دا مرض هم په دې خلکو کې موجود. له دې نه ماسوا په لارو کې به ولاړو. کوم کسانو به چې اسلام ته راتلل او دین ته به راتلل او د شعیب علیه السلام باندې به ایمان راوړ، دا خلک به منع کول، او قسمه قسم اعتراضات به په شعیب علیه السلام باندې کول. قسمه قسم اعتراضات به په چا باندې کول؟ په دین باندې کول، په ایمان باندې کول. د خلکو په زړونو کې به وسوسې اچولې او شکوک به اچول. هر کله چې دا خلک په دې مرضونو باندې اخته وو، نو شعیب علیه السلام چې کله دې قوم ته ورغی، دې خلکو ته ورغی، شعیب علیه السلام د خلکو ته اول د الله د بندګي دعوت ورکړ. چونکې د الله د بندګي دعوت او خلک د شرک او د کفر نه منع کول، دا د ټولو انبیاو مشترک دعوت ده. هر پیغمبر سره راغلی قوم ته د الله د بندګي هغه پیغام خلکو ته رسولی. خلک د کفر او د شرک نه څه کړي دي؟ وروره منع کړي دي. دا د انبیاو کارو. او کله چې خلکو مطالبه د معجزې ترې کړې ده، د انبیاو معجزې خلکو ته ښکاره کړي دي. وروسته د ایمان څخه کوم یو مشکل عمل په دې خلکو کې وو او زیات خلکو کې رواج و، خلکو مته دا کار ډېر زیات په شور او په ځواک سره کوو، دغه پیغمبران لګېدلي دغه عمل مخالفت یې کړی خلکو ته، او خلکو ته ویل دا کار د اسلام نه او د شریعت نه څه ده خلاف ده. لہذا په دوی کې خو نامتو کار، مشهور کار دا و چې د خلکو په حقونو کې ضایع کول.
لکه څنګه چې د الله پاک په حقوقو کې دوی ضایع کېدل کول، په همدغه ډول دا خلک لګېدل د الله د مخلوق په حقوقو کې هم ضایع کېدل کول، د الله حقوق ضایع کول، د الله د مخلوق حقونه ضایع کول. چې هر کله دا کار یې کو دی ورته فرمایي چې ګوره په ترازو کې او په ناب کې کمی مه کوئ، بلکې دا پوره ورکوئ. د خلکو په اشیاو کې کمی مه کوئ، خلکو ته پوره شی ورکوئ. ځکه دا داسې یو مرض ده، کوم قوم کې چې الله تعالی دغه شی راو پیدا کړي او په ناب په طول کې کمی راځي، د خلکو باندې الله تعالی قحط راولي، د خلکو روزي الله پاک کموي. په ځای د دې باندې چې دغه سړی روزي زیاته کړي، روزي کمیږي خو څه نه کېږي، زیاتېږي نه. یو سړی دا فکر نه کوي چې ما یو سړی خطا کوي، یو سړی خطا کوي نه، ځان دې خطا که، دا فیصله ځان سره وکړه، ځان مې خطا که ما بل سړی خطا نه که. ولې هغه سړی مې د پیسو زیانمن که، ځان مې د ایمان زیانمن که، تا ډېر تاوان کړی که هغه ډېر تاوان کړی دی. خدای باندې دې خوشحالې بریتونو باندې ګوته وهي چې اشنا ما نه دومره ګټه وکړه، یو سړی مې تیر باس، یو سړی مې څه که زیانمن که، ما دومره ګټه سړی نه وکړه، خو په دې نه پوهېږي چې اشنا تا ډېر ګټه کړې ده او که هغه ډېره ګټه کړې ده. د هغه د پیسو زیان راغلی، ستا د ایمان زیان راغلی، صحیح شوه، هغه ته قرضداره شوې، د هغه قرضداره شوې. قیامت په ورځ به تا نه زره زره حسابونه درنه واخلي. ظالمه داسې غلط فکر کوي، غلط سوچ کوي چې یو سړی ازارې د بل چا په ازار باندې څه کوي، ګټه کوي، یا د بل چا په تاوان باندې سړی ګټه کوي، دغه سړی عمر نه مړېږي. هر هغه چا چې خپله ګټه د بل چا په ضرر کې وګڼله، هغه به ټول عمر خواري، او هر هغه چا چې خپله ګټه د بل چا په ګټه کې وګڼله، هغه ټول عمر ګټمن سړی وي، هغه زیانمن نه جوړېږي. لهذا دی ورته فرمایي چې ګور دا کار مه کوئ. لهذا خلک ولګېده، د شعیب علیه السلام خبرې ونه منله. چې ونه منله، کلام پاک کې الله پاک د قوم 3 عذابونه ذکر کړي. یو عذاب صیحه، جبرائیل علیه السلام په دوی باندې چغه ووهله، یو دا عذاب ده. بل د شپه لاندې ځمکې زلزله په دې خلکو باندې راغله، زلزلې د وجې نه ماته دا کار وشو. 2 خبرې شوې. دا دې نه ما سوا ذله دا معنی د خلکو تر څنګه ځنګلو، او په دې خلکو الله سخته ګرمي راوستله، چې سخته ګرمي راوست، د خلکو نه سمې چغې پورته کړې د ګرمي د وجې نه. چې کله د خلکو باندې سخته ګرمي راغله، په دې وخت کې د الله شان ته وګوره، کوم ځای ته چې الله په د انسان مر مقرر کړی، دا خلک په خپله هغه ځای ته ځي. مخامخ ځنګلو دې قوم ته، په دې ځنګل د پاسه وریځ راغله او یخې یخې هواګانې پکې راغلې. کله چې د خلکو ځنګل ولیده او برې وریځې پې ولیدل او یخې هواګانې ترې راغلې، د خلکو منډه کړه، ټول په منډه لاړ ځنګل ته لاړ، چې وریځې لاندې څه شي وروره ځان ته ساه واخلي، دمه واخلي، لږه هوا به نرمه شي. کله چې هلته ورسېدل، دا ټول را جمع شو په هغه ځای کې، نر و ښځې له هغه وریځو څخه الله تعالی د اور بڅري په دوی باندې را خوشې کړل، او دا ټول الله تعالی په دغه ځای کې څه کړل، غرق کړل. خپله بېغیر د دې نه چې خلک راوبلي، خلک یو ځای ته وغواړي چې راشي دغه ځای ته، ستاسې مرګ ده، ستاسې درد ده، نه، بېغیر د دې نه خلکو په خپله منډې وهلې، هغه ځای ته ځان رسو. الله پاک دا خلک څنګه کړل، ټول هلاک کړل. نو لهذا الله پاک دغه ځای کې دغه واقعه د شعیب علیه السلام موږ ته ذکر کوي، او دا خبره موږ ته کوي چې ګوره خبردار، یو خدای الله بندګي وکړي، د الله سره په عبادت کې شریک مه جوړوئ، الله سره په عبادت کې شریک نسته. کوم کمی کوتاهي چې لري، هغه کمی کوتاهي اصلاح کړي، لکه څنګه چې د خلکو دغه کمی کوتاهي لرو ده. هغوی لګېدل د خلکو په مالونو کې کموالی کوو، موږ په خپلو بندګي کې کموالی کوو، موږ دا ګناه ده. څنګه بندګي کې کموالی کوو؟ مونځ کله کوو، رکوع ترې نه خورو، سجده ترې نه خورو، قعده ترې نه خورو، قرات ترې نه خورو، د الله بندګي په صحیح طریقه نه کوو، سر یې خورو، اخر یې خورو، منځ یې خورو. لهذا موږ په دې تطبیب کې اخته یو، په دې نقصان کې موږ اخته یو. دا علما کرام فرمایي دغه تطبیب ده. حضرت عمر رضی الله عنه یو کس ولیده چې مونځ یې کوه، مونځ یې ناقصه مونځ کوه، د هغه ورته وفرمایي ګوره تطبیب ته تطبیب مه کوه. تطبیب دا معنی خاوند د حق ته پوره حق نه ورکوي، خاوند د حق ته پوره حق نه ورکوي. د الله بندګي په موږ باندې حق ده، لکه څنګه چې د بنده تا باندې حق یې، هغه ته پوره حق نه ورکوي، هغه ته تطبیب وایي. تطبیب باره کې الله تعالی فرمایي ویل للمطففین، د جهنم کنده د لپاره د چا، د مطففینو، څوک چې د چا په حق کې کمی کوي، څوک چې د چا په حق کې کمی کوي، څوک د الله په حق کې کمی کوي، څوک د الله د بندګانو په حق کې کمی کوي. لکه څرنګه چې د بندګانو په حق کې کمی ګناه ده، د الله په حق کې هم کمی څه ده وروره، ګناه ده. نو د الله بندګي څه کوو، په پوره معنا سره بندګي وکړو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه کمی، خپل کمی څه کړو، اصلاح کړو. الله تعالی فرمایي ویلا مدین، موږ لېږلی مدین ته اخاهم ورور د دوی شعیبا، شعیب علیه السلام.
وإلى مدین موږ لېږلی مدین ته اخاهم ورور د دوی شعیبا شعیب علیه السلام. دا شعیب علیه السلام هغه پیغمبر ده چې موسی علیه السلام ورته پناه راوړه او 10 کاله د څه وکړه د خدمت وکړه. موسی علیه السلام د خدمت وکړه، د شعیب علیه السلام خدمت وکړه او شعیب علیه السلام بیا خپل لور ته په نکاح باندې ورکړله. فکر هم ورسه خپل لور په نکاح ورته ورکړه، امسایه ورته ورکړه. کوم امسا چې د آدم علیه السلام په میراث باندې راغلی و چاته شعیب علیه السلام ته رارسېدلې وه هغه امسایه ده ته ورکړه. فکر ده د کمالاتو یو نمونه وه، هغه ټوله مجموعه د کمالاتو وه. دا هغه شعیب علیه السلام ده چې د موسی علیه السلام 10 کاله د په کور کې تېر کړي دي، بیا خپل بچه خپل لور یې ورته په نکاح ورکړی. دا د موسی علیه السلام خسر ده. فکر ده که نه موسی علیه السلام خسر ده. او موسی علیه السلام خو ډېر لوی شان لرو، د الله لوی عزت او لوی قدر ورته ورکړی. الله تعالی فرمایي وإلى مدین مدین ته لېږلی و اخاهم ورور د دوی شعیبا شعیب علیه السلام. قال شعیب علیه السلام فرمایل یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله د الله بندګي کوه. یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله د الله بندګي کوئ، معنا الله واحد لا شریک وګڼئ، الله واحد لا شریک وګڼئ. ما لکم نست تاسو لره من اله د یو معبود څخه غیره پرته د الله نه. ما لکم نست تاسو لره من اله د یو معبود څخه غیره پرته د الله نه. بیا ورته فرمایي قد جاءتکم یقین راغلی تاسو لره بینة واضح دلایل من ربکم له جانب د رب ستاسې نه. قد جاءتکم یقین راغلی تاسو لره بینة واضح دلایل من ربکم له جانب د رب ستاسې نه. نو هر کله چې دلایل راغله تاسو ته باید ستاسې ایمان راوړئ. فاوفوا الکیل پوره ورکوئ پیمانو لره. فاوفوا الکیل پوره کوئ پیمانې لره. پوره کوئ پیمانې لره. چاته څه شی ورکوې په پوره پیمانه سره ورکوه. والمیزان او پوره کوئ ترازو تول لره. والمیزان او پوره کوئ تول لره. یو شی تلی په پوره وزن سره هغه شی چاته ورکوئ. کنډه منډه مه وهه، کموئ مه. ولا تبخسوا الناس مه کموئ خلکو لره اشیاءهم د دوی شیان. ولا تبخسوا الناس مه کموئ خلکو لره اشیاءهم د دوی شیان. د دوی شیان د خلکو شیان مه کموئ. هر چا خاوند د حق ته پوره حق ورکړي، خاوند د مال ته پوره مال ورکړي. ولا تبخسوا الناس مه کموئ خلکو لره اشیاءهم د دوی شیان. ولا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د ځمکې نه. ولا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د ځمکې نه. اصلاح د ځمکه څه معنی؟ الله ځمکه بالکل استواره برابره پیدا کړې، هواره پیدا کړې، نور سپوږمۍ ټول زندگی الله تعالی پکې جوړه کړې ده. فکر ته لګېږي څه چل کې غلاګانې کې ډاکې کې ظلم کې قتل کې نقصانات کې دا شی ورڅه کوه مه کوه. یو معنا شوه. بله معنا تاسې څه مه کوئ ولا تفسدوا فساد مه کوئ په ځمکه کې پس د اصلاح د ځمکې نه. معنا معاصي مه کوئ، ګناهونه مه کوئ، دا شی مه کوئ. ذالکم دا کار خیر لکم ستاسې لره بهتر ده. ذالکم دا کار دا نه فساد کول، پوره پیمانه ورکول، ترازو کې پوروالی کول. ذالکم دا کار خیر لکم بهتر تاسې لره ده ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان یئ. ذالکم خیر لکم دا کار تاسې لره بهتر ده ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان یئ. ولا تقعدوا مکنی بكل صراط په هر لاره باندې. ولا تقعدوا مکنی بكل صراط په هر لاره باندې. ولا تقعدوا مکنی بكل صراط په لاره باندې توعدون چې خلک ویروئ. لکه څنګه دا پاټکونه خلکو اچولي دي یا خلکو نه ټکسونه په لار کې اخیستل کېږي په ناجایزه طریقه باندې. دا کار مه کوئ. ولا تقعدوا مکنی بكل صراط په لاره باندې توعدون چې خلک ویروئ. خلق یروي. وتصدون او خلق منع کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه. وتصدون او خلق منع کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه. چا چې په شعیب علیه السلام باندې ایمان راوړ دا خلق لګېدل هغوی منع کول. او من آمن څوک چې ایمان لري به په دغه چا باندې. وتصدون تاسې منع کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه. من هغه څوک آمن چې اراده د ایمان لري به په الله باندې. ولا تبغونها ملټوي د غلار د الله لره عوجا کوږوالی. ولا تبغونها ملټوي د الله پاک لار لره عوجا کوږوالی. څنګه کوږوالی دا معنی چې په دین کې شبهې پیدا کړي، په دین کې اشتباهات پیدا کړي،
اعتراضونه جوړې د خلکو زړونو کې شک پیدا کې خلک د الله د دین څخه څه کوي اړه دا کار مه کوي واذکروا یاد کړئ اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو کم وئ واذکروا یاد کړئ اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو کم وئ فکثرکم الله ډېر کړئ فکثرکم الله ډېر کړئ لکه څرنګه چې مطلب یو هلک سړی د مور یو زوی بیا الله تعالی ورته بچي ورکړي بیا لمسي ورکړي خاندان جوړ شي نو خلک ورته وایي ګوره ته ګوره یو کس وي الله تعالی دومره څه زیات کړي نو بیا چې د الله د نعمت څه وباسې شکر وباسې الله پاک فرمایي وانظروا تاسو وګورئ کیف کان سره کم تو عاقبت المفسدین انجام د فساد کوونکو وانظروا وګورئ کیف کان سره کم تو عاقبت المفسدین انجام د فساد کوونکو بیا ورته فرمایي وان كانت طائفة منکم آمنوا بالذي ارسلت به اگر کدا طائفة وډله منکم نستاسونه آمنوا ایمان راوړی بالذي په هغه رسالت باندې په هغه پیغمبري باندې ارسلت به چې زه لېږل شویم په هغې باندې وطائفة بله ډله لم یؤمنوا چې هغوی ایمان نه راوړی وإن كانت اگر کدا طائفة وډله منکم نستاسونه آمنوا ایمان راوړی بالذي په هغه باندې ارسلت به چې زه لېږل شویم په هغې باندې وطائفة بله ډله لم یؤمنوا چې هغوی ایمان نه راوړی نو کوم چې مؤمنان دي کوم چې کافران دي الله تعالی فرمایي فاصبروا تاسو صبر کوئ فاصبروا تاسو صبر کوئ حتی تر دې پورې یحکم الله چې الله فیصله وکړي بیننا په مابین زمن کې فاصبروا صبر وکړي حتی تر دې پورې یحکم الله چې الله تعالی فیصله وکړي بیننا په موږ زمن کې چې نجات چاته رسیږي او عذاب چاته رسیږي وهو خیر الحاکمین الله تعالی غوره فیصله کوونکی ده وهو خیر الحاکمین الله پاک غوره فیصله کوونکی ده صدق الله مولانا الہ کریم ناستیم په خپل دربار کې قبول و منظور کړي الله پاک د انبیاء په وعظونو نصیحتونو باندې موږ ته پند نصیب کړي د کلام پاک په قصصو باندې الله تعالی موږ ته عبرت نصیب کړي الہ کریمه کلام پاک هغه انوار او برکات مسلو ته قطع کړي ټوله زندګي د کلام پاک په عمل کې او الله تعالی دې په حفاظت کې د دې په دفاع کې الله تعالی نصیب کړي د دین او د اسلام د دعوت کولو توفیق موږ ته نصیب کړي د دین داعیان هم جوړ کړي مخلوق کې الله تعالی برکات واچي مردگان من تعالی وبخي مغفرت نصیب وګرځي ټول پریشانګان ختم کړي وصلی الله